Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Zamung da nanane video topic de advanced sentence structure. تاسو به په خپل روزمره زندگی کې داسې قسمه سنټنس اورېدلی وي یا به مو په خپل هم ویلی وي لکه چې تر څو پورې ته د نورو مدد کوي نو الله به دستا مدد کوي یا دا فکره چې تر څو پورې زه ژوندی وم ته فکر مه کوه یا تر څو پورې چې هغه غواړي نو دلته اوسېدلی شي. نو دا قسمه سنټنس انګلیشي ژبې له څنګه کنورټ کیږي او د دې سټرکچر څه دی په دې باندې د پوهېدلو دپاره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره هم سبسکرایب کړئ. ټایم مو نه اخلم راځئ چې خپل کلاس سټارټ کړو. تر څو پورې دا تر څو پورې چې کوم ورډ لفظ دی په پښتو کې د دې دپاره په انګلیشي ژبه کې استعمالیږي as long as. بیا پسې فرست سنټنس بیا کاما او د کامې نه پس سیکنډ سنټنس. دا دی د دې قسمه فکرو سټرکچر مونږه کولی شو چې دغسې قسمه سنټنس فکرې لکه تر څو پورې چې ته د نورو مدد کوې الله به دستا مدد کوي یا تر څو پورې چې هغه غواړي دلته اوسېدی شي یا تر څو پورې چې زه ژوندی یم دستا مدد به کوم. نو د دې سټرکچر په هیلپ سره مونږه دا سنټنس انګلیشي ژبې له په اسانه طریقې سره کنورټ کولی شو. یاد دې وي چې د ایز لونګ ایز نه پس کوم فرست سنټنس وي هغه به په سمپل پریزنټ ټینس کې وي یعنی فیوچر به نه وي سمپل پریزنټ ټینس به وي. نو راځئ چې اوس دا فکره انګلیشي ژبې له ټرانسلیټ کړو. تر څو پورې چې ته د نورو مدد کوې الله به دستا مدد کوي. نو دا اوس په دې طریقه ټرانسلیټ کیږي as long as you help others Allah will help you. اوس کا دې اگزامپل لا وکتلی شي په دې کې ټو سنټنس یعنی دوه فکرې دي پکې یوه ده as long as you help others او بیا کاما او د کامې نه پس سیکنډ سنټنس ته الله ویل هیلپ یو یعنی تر څو پورې چې ته د نورو مدد کوې الله به دستا مدد کوي. نو دلته چې کوم دا ایز لونګ ایز دی د دې معنی ده تر څو پورې یعنی تر څو پورې چې ته د نورو مدد کوې الله به دستا مدد. نیکسټ پوینټ هغه دا دی چې کله سیکنډ سنټنس فرست استعمال شي یوز شي نو بیا به کما نه استعمالیږي یعنی کا دا اگزامپل مونږه داسې کړو چې Allah will help you as long as you help others. نو دلته چې کوم دا سیکنډ پارټ ته دا موږ فرست استعمال کړو Allah will help you نو دلته اوس کما نه استعمالیږي. نو دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې کله سیکنډ سنټنس دا فرست راشي او as long as سیکنډ راشي نو بیا به کما نه استعمالیږي. راځئ چې اوس یو بل اگزامپل وګورو. نیکسټ اگزامپل دی تر څو پورې چې هغه غواړي دلته اوسېدلی شي. داسې قسمه سنټنس به هم تاسو اورېدلی وي یا به مو په خپله هم ویلی یعنی تر څو پورې چې هغه غواړي یا تر څو پورې چې ته غواړې دلته اوسېدلی شي. نو دا هم بالکل بس د دې سټرکچر په این مطابق کنورټ کیږي as long as he wants he can live here. as long as he wants he can live here.
تر څو پورې چې هغه غواړي دلته اوسېدلی شي یا که داسې وي چې تر څو پورې ته غواړې دلته اوسېدلی شي نو as long as you want you can live here. دلته هم اوس که تاسو دا سټرکچر ځان له مخې ته ودروئ نو بالکل دا د دې سټرکچر په عین مطابق ترانسلیټ شوې ده. د دې سینټنس هم ټو پارټس دي. فرسٹ as long as he wants دا فرسٹ پارټ دی یعنی تر څو پورې چې هغه غواړي او بیا کما استعمال شوی ده او د کمې نه پس he can live here هغه دلته اوسېدلی شي. نو تر څو پورې د جب تک په اردو کې چې مونږ ورته جب تک وایو پښتو کې تر څو پورې نو د داسې سچویشن دپاره په انګلیشي ژبه کې استعمالیږي as long as. نو زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شئ چې کله سیکنډ پارټ دا فرسٹ استعمالیږي نو بیا به کما نه یوز کیږي یعنی he can live here as long as he wants. نو دا اوس ریورس ولا سیکنډ پارټ فرسٹ یوز شو نو اوس کما نشي استعمالیدلی دلته ډېر فکر کوئ. نیکسٹ اگزامپل تر څو پورې چې زه ژوندی یم د ستا مدد به کوم. دا هم یوه عامه فکره ده کومه چې مونږه عموما استعمالوو. نو دا هم ډیره ایزی ده که چېرې تاسو په سټرکچر باندې پوهه شوي وئ. تر څو پورې چې زه ژوندی یم دا پارټ 1 دی نو زه به د ستا مدد کوم دا اوس پارټ 2 شو. نو دا به څنګه ترانسلیټ کیږي شاباش دا په خپله ترانسلیټ کوي. ها به زه یې درته ترانسلیټ کوم. as long as I am alive تر څو پورې چې زه ژوندی یم. as long as I am alive تر څو پورې چې زه ژوندی یم دا پارټ 1 دی او دا فرسٹ یوز شو نو د رول په مطابق اوس به کما استعمالیږي کما او د کمې نه پس سیکنډ پارټ یعنی سیکنډ سینټنس I help you I will help you زه به د ستا مدد کوم یعنی تر څو پورې چې زه ژوندی یم زه به د ستا مدد کوم. as long as I alive I will help you تر څو پورې چې زه ژوندی یم زه به د ستا مدد کوم. او که دا سینټنس مو ریورس کړله یعنی دا کوم سیکنډ سینټنس چې دی دا مو فرسٹ یوز کړو او فرسٹ سینټنس مو سیکنډ کړلو نو بیا به کما نه یوز کیږي لکه په دې طریقې سره I will help you as long as I am alive. اوس دا اگزامپل دا سینټنس ریورس شوی دی. فرسٹ پارٹ چې کوم دی دا سیکنډ یوز شو او سیکنډ پارٹ چې کوم دی دا فرسٹ یوز شو نو اوس به کما نه استعمالیږي. نو دلته ډېر خیال کوئ چې کله as long as والا پارٹ چې کوم دی دا چې کله سیکنډ استعمالیږي نو بیا به کما نه وي او چې کله فرسٹ استعمالیږي بیا به کما وي. نو زه امید لرم چې تاسو به د as long as په استعمال باندې پوهه شوي وئ. زما د یوټیوب چینل جوهر امام سردر سره هم سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه. تھینک یو.